د پاکستاني پوځ لپاره بد خبر، لسګونه ځواکونه یې هلاک سول. مجاهدینو پر پاکستاني پوځ خپلو عملیاتو ته زور ورکړی. دا چې څومره پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په اړه پاکستاني پوځ څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د بلوچستان د ازادۍ پوځ د پاکستان لږ تر لږه 12 سرحدي ځواکونه وژلي. د بلوچستان ایالت د منګوچر په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر موټر د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې 12 سرحدي پولیس وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا پیښه پرون د جنوري 11 هغه مهال وسوه کله چې د سرحدي ځواکونو موټر له پنجګور څخه ګوټي ته روان وو. له برید وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښته وسوه چې 2 وسلوال حمله کوونکي هم پکښې وژل سوي دي. د سرحدي ځواکونو ویاند ویلي برید یې ناکام کړی، خو د بلوچستان د ازادۍ پوځ BLA چې د خپلواک بلوچستان لپاره مبارزه کوي د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې 12 عسکر یې وژلي دي. چارواکي وایي سیمې ته لاره بیرته پرانیستل سوې، خو د وسلوالو د تلفاتو کره شمېر معلوم نه دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.